خبر تاشکند غونډه کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کیږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره لیدنه کې ویلي چې تاشکند غونډه د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر کړي راغلي چې نوروف تاشکند ناسته کې د افغانستان د لوړپوړو پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې ده او ویلي چې په دې ناسته کې د افغانستان پرمختګونه بیان شي، د کډوالو قناعت ترلاسه شي. نوروف په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په برخه کې وروستي پرمختګونه او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سویلي اسیا ترمنځ سوداګریزې پراختیا هرکلی کیږي او زیاته کړې ده چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان د اصولي او ثبات د ځانګړي پام کوي او له دې فرصت څخه با استفاده ترمز مزار شریف کابل پیښور ریل ګاډي جدیت سره په کار کوي. هغه ویلي چې په دې پروژې په پلي کېدو سره په منځنۍ او سویلي اسیا له یو بل سره وصل شي او له دې لارې به د افغانستان اقتصادي ډیر وده وکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.